السلام علیکم مینوالو، خاص دی صحت مو ښه دی ورونو. تاسو دا وګورئ، دلته دا تبلیغي مرکز دی، اجتماع ته راغلي یو او دغه ځای کې خلک دا رزق اچوي او بیا دلته اودسماتې له هم کیني. دا ګورئ ټشو پیپرې پرتې دي، دلته هم رزق پراته دي، هم دوی اودسماته یې کوي. نو د دې ویډیو نه زما مقصد دا دی چې کوم ویډیو نه مې مطلب دا دی ورونو چې رزق بې ځایه مه غورځوئ. دا ډېره عظیمه ګناه ده. اول خو دا اسراف دی چې دومره زیاته پخوئ، نو مهرباني کوئ لږ پخوئ او څومره خوړی شي. بیا که اضافه شي داسې یو ځای کې ښه ګزار کوئ چې هلته څوک اودسماته امتیازې نه کوي. دا اوس ګناه ده او رزق دی، سړی وخوري. همدغه پسې شپه ورځ سړی ګرځي، هڅه کوي، کوشش کوي پیسې وګټي او یو مڼۍ روزي پیدا کړي. بیا چې داسې بې ځایه ځای کې پراته وي، هلته خلک اودسماته هم کوي. نو د دې مثال داسې شو لکه په کومه کاسه کې وخوري، په هغه کې واپس ته امتیازې وکړي. دغه رزق دی، موږ او تاسې خورو. دا ګورئ ډوډۍ پرته ده، دال دي، الوګان دي، مټر دي، هر یو شی، چڼې دي پرتې دي پکې. او اخواته ګوره ټولې مرداري ده، امتیازې دي. نو دا موږ دغه له راغلي یو، دا تبلیغي مرکز دی او جوړ له راغلي یو دلته. نو لږه مهرباني کوئ ټول ملګري څوک چې دا ویډیو ګوري، نو کوشش دا کوئ چې اضافي کوم که دغه رزق پیدا کېږي په داسې یو ځای کې واچوئ چې هلته څوک اودسماته یې نه کوي، امتیاز یې نه کوي. نو بار بار زما دغه وینا ده ټولو ملګرو ته، څوک هم دا ویډیو ګوري نو ډېر زیات کوشش کوئ د رزق قدر وکړئ او بې ځایه مه غورځوئ چې عظیمه ګناه ده. موږ او تاسو راغلي دلته دې دپاره یو چې عملونه صحیح کړو، 5 ټیمه لمونځ په جمع وکړو، روزي قدر وکړو، د یو بل مسلمان قدر وکړو او نورو خلکو ته نصیحت وکړو، نورو خلکو ته دعوت ورکړو. نو د دې دعوت او د دې ثوابونو، منځونو، ذکرونو بیا فایده څه شوه چې موږ رزق خورو او واپس هلته رزق داسې ځای کې ګزار کړو چې هلته سړی اودسماتې ته هم کښېني. نو اودسماته امتیاز یې ګوره او رزق ګوره، د الله قهر به په موږ راوورېږي. نو نور هم په الله سپارم. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ دغه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او مخکې دغه ویډیو شیر کړئ تر څو ټول ملګري د دغه نه خبر شي چې په آینده کې ډېر خیال وساتي، کوشش وکړي. دا تاسو وګورئ ملګري ناست دي، اودسونه کوي. اوس د جمعه هم وشوه د جمعې او ښه ښایسته خلک راغلي دي، ښه تقریبا 2-3 لکه خلک راغلي دي. او دغه یوه ناکامي پکې ده چې رزق وخوري بیا داسې یو ځای کې ګزار کړي چې هلته بیا اودسماته هم خلک کوي. نو کوشش زموږ دغه دی چې ملګري خبر کړو. دا ویډیو مخکې شیر کړئ تر څو چې ټول ملګري خبر شي.